د مو جلال آباد یادېږي د تالاشۍ څلور لارې د سړک د سر پخلنځیو په لوګو مو سترګې یخې کړئ. دا ځای هماغسې تود دی لکه چې 20 کاله مخکې و. کټکي پر پلي لار پراته دي او پخوونکي د لاس پر ببوزي یو ځای مچان شړي او سکروټې بلوي. دا په جلال آباد ښار کې د تالاشۍ او مخابراتو څلور لارې د څېرمه کوچني وګړونه دي. د جوړېدو یې حال لسګونه کلونه تېرېږي خو د خپلو خوراکونو مینهوال یې هماغسې ساتي. دلته خانان له شوق او غریبانان له بېوسۍ د ځیګر او یخنۍ شوروا خوړلو ته راځي. دا لږ اقتصادي دی او دا غریب خلک دلته راځي. لوی لوی هوټلونه شته خو هغې خوراکونه ټول په ډالرو دي او دا زموږ خپلې پیسې دي او 100 روپۍ خوراک ورکوي. هغه نشته دی. هر سړی وس او ځوان لري چې دلته خوراک وکړي. که د بېوزلو لپاره ارزانه خوړنځایونه دي د دې خوړنځایونو څښتنانو ته د کاروبار بازار پرې ودان دی. لسګونه کسان یې بوخت ساتلي. ما تقریبا 28 کاله کېږي دلته کار کوم او د خپل ژوند نه راځي. شکر الحمدلله. او دغه څه شی چې دلته پخوئ تاسو څه تیاروئ؟ موږ دلته جګر کباب دی، مایان دي، چرګان دي، دغه شی خرڅوو. خو د سرکسر دا خواړه څومره روغتیا ته زیان اړوي ځکه په دې تنګ ښار کې دا خواړه د خاورو له بادېدو خوندي نه دي او نه هم د لوښو پاکۍ ته پام شته. هسې خو د لندن او نیویارک په زړه کې هم دا وړ ځایونه شته خو پام پرې ساتل کیږي. که له روغتیایي پلوه د دې ځای څښتنان له بېغورۍ واوړي دا بازار همداسې تود او له شوره ډک ښه برېښي او د دې ناانډوله وګړو په منځ کې د بېوزلو لاسګاډو پلورونکو د خوراک څښاک او د مې ځای هم کیدی شي. ښار یې ودان ساتلی. معشوق صاحب، سیمه نیوز، جلال آباد.